مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بزرگ تیر شوی دا په زمانہ کې د مجوسیت یو دور هر زمانہ کې د کفر مختلف قسمونه مجوسیان هغه خلک چې هغه اور ته سجدې لګي د اور عبادت کوي یو لوی مجوسی او هغه دومره زبردست عامل دا سحر او جادو مادوی مزداو چې هغه د بادشاہ مجلس قبضه کړی د بادشاہ مجلس ته ځان رسول او بادشاہ دې دا عقیده پیدا کړی و چې دا اور زمون خدای رو د عبادت وکړي مالک ابن دینار رحمت الله علیه خو پوه شو چې دا سړی خو د بادشاہ دربار ته ځان رسول اوس هم ګورې دا قاعده ده بی دینی چې په ملک کې خورېږي داسې نشي خورېدی تر څو چې یو وزارت یا صدارت قبضه نه کړي بی دینی چې کرسۍ ته ورسېده په اسانه خورېږي چې کرسۍ ته نه رسېدلې نه خورېږي اوس هم دا بی دینه خلک لاړ شي او د بادشاهانو وزیرانو او دغه خلکو هغه تقرب او نږدېوالی حاصل کړي نو د هغې په ذریعه بیا په منډه خورېږي نو دغه بدبخت هم دا خپل زهر د بادشاہ د وخت بادشاہ ته ورولو مالک ابن دینار رحمت الله علیه عالم هم هوښیار بزرګ هم او پوه شو چې دا خو به ټول نظام د مجوسیت شي ټول خلک مجوسیان کېږي ورغه هغه بادشاہ عبادت کوي صاحب دا لرکه بادشاہ ورته وی ولې لرکه وی دا کافر دی مذهب یې غلط دی وی ته راشه هغه سره بحث وکړه که تا هغه پړ کړ نو بس زه به یې د ځان نه وشړم لر به یې کړم بلکې د هغه دین او مذهب به ختم کړم او که هغه دې پړ نه که کیدی شي هغه په حق یې نو ته په ما هغه سړی ولې لر کې او مجوسي مې اعلان کړی وی چې څوک ما ته په غلطه وي او ما ته کافر وي را دي چې دا مسلمانان ما سره د مناظرو کې مقابله د راسره وي خلک هم پریشان مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېره ښه د وخت په مقرر ټیم یې په مقرر هغه ټیم نه ډېر لوی علما او مسلمانان هم راغلل مجوسي هم راغی او د هغه هم بله ملګري راغلل بادشاه هم ناست د بادشاه دربار کې دا مقابله شروع خبرې اترې کېږي هم چالاک و ډېر زبردست یو ټکې پکې دا د خولې نه د مالک ابن دینار رحمت الله علیه وخت وی لکه ته د اور ولې عبادت کوې څه چل دی وی زه د ځکه عبادت کوم چې دې مونږ له ډېر لوی خیر راکړئ ډوډۍ راله پخئ که دا اور نی زمونږ ژوند نه چلېږي زمونږ کاروبار نه چلېږي او بل دا دی چې دې اور سره مونږ تعلق جوړ کړو چې دا بیا وروسته سوځئ نه اوس ورته سجدې ولګو نو بیا چې پکې پرېوځو سوځئ به هم نه مالک ابن دینار رحمت الله علیه څو کاله د اور عبادت وکړو ورته وی او یا کاله یا شپېته کاله نو بس تا خو به سره دوستانه جوړه کړي وی ځکه نو اوس پکې لاس ومنډه چې شپېته او یا کاله تا د سره دوستانه جوړه کړه لاس پکې ومنډه نو که لاس یې ستا نه سوځو نو دا بیا ته په حق او که کمبخته اوس دې لاس سوځئ او یا کاله ستا ورسره دوستانه جوړه نه شوه نو خدای خبر سبا مرې که بله ورځ مرې قیامت کې به دې څنګه بچ کېږي او ته څه وایي هم پوره هوښیار وی تره چې عبادت کې مجوسي وي مالک ابن دینار ته وی زه د دې اور د مالک د دې د رب وی ستا څه خیال دی چې دا اور د چا په قبضه کې دی وی د هغه خدای د دې تو او مړه کول او بلول د هغه په اختیار کې دي وی تا څو کاله د دې اور د خدای عبادت وکړو شپېته او یا کاله مثلا نو تا خو به د دې اور د مالک سره دوستانه جوړه کړي که نه وی او نو تا د اور مالک ته ووایه خدای ته چې دا اور راته شړ کا تم پکې لاس ومنډه که نه پته به ولګي چې ستا لاس سوځئ که نه سوځئ چې ته ما ته وایې تا اور سره دوستانه جوړه کړې نو تجربه پې وکړه چې لاس سره سوځئ که نه زه تا ته وایم چې تا خو د اور مالک سره دوستانه جوړه کړې ده ته هغه ته ووایه چې دې اور کې درته فرق پیدا کړي چې لاس ته سوځئ که نه سوځئ خدای پاک اوس پسې جواب ورکړي اوس مسلمان خو په دې نه معلومېږي چې اور به الله سوځئ نو دا به مسلمان نی او که سوځئ مسلمان به نه به او که نه سوځه مسلمان به خیر د مالک ابن دینار رحمت الله علیه بروسه خو په الله وی لکه یو چل کړو راځه اور به لوزم پکې لاس ورنم تم پکې ومنډه زه د اور د مالک عبادت کوم سره د اور عبادت کې که د ما لاس یې وسوځو زه په حقه نه او که د ما لاس یې ونه سوځو زه په حق یم که ستا هغې وسوځو ته به په باطل او که ستا لاس یې ونه سوځو ته په حق فیصله په دې هغه هم یو ډېره ښه ده را میدان ته شه بادشاه وی دا خو اسانه فیصله
اور سیب بل چې اور بل که مالک ابن دینار رحمت الله علیه پکې لاس ومنډ مجوسی پکې لاس ومنډ مالک ابن دینار پکې لاس منډي وی ګوره کنه لاس مجوسی وی زمانه ته ګوره دام نه سوځي خدای پاک چې دې لاس راو باسي هغه راو باسي چې دې لاس ورو منډي هغه پکې لاس ورو منډي حیران شو خلقم چې کم یو په حق کدی په حق دا غلاس ولې نه سوځي او کاغه په حق دې بل لاس ولې نه سوځي بادشاہ حیران دی او مالک ابن دینار چې څنګه لاس ور اومنډي او خپ پکې لاس غو پکې چې ګوره کنه نه سوځي ویختې مونږ مجوسی وی زمادي ته وګوره د دم ویخت نه سوځي ما پکې دې ترخه پورې ورغیب کزا زما لاس ته سوځي لاس ته دواړو د اور نه لاس راوست فیصله ونه شو یو وی ز په حق داغه مرګرو وی دې زنده باد بل وی زمونږ د په حق دې زنده باد داغه لاس ونه سوځي مجلس خور شو چې بیا به بل وخت مقرره اوس فیصله ونه شو مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې کله کور ته لاړ د شپې خدای ته په ژړا شو وی خدایا ما ته پته ده چې د په حق او ته زما رب او مالک او دغه مجوسی ما ته پته ده چې خدای دا پناه حق دی کافر دی د اور عبادت کوي رب العالمین او یا کاله مسته عبادت وکړو روجی میونه ولی منځونه مې وکړل شپې مې راته وجړل نو خدای اله د مجوسی برابر دی کړم کمال تا یو لوی فضیلت راکړه چې دا اور زما لاس نه سوځي نو دا هغه مجوسی کافر هم نه سوځي کنه زما دا هغه مینس کې څه فرق دا یو کالو زما د روجو د منځونو د عبادت او د جړاګانو دغه فایده ما ته ورسې چې د یو مجوسی برابر شو په دې جړا کې وده شو چې وده شو رب العالمین سره ملاقات شو غیبی خدای سره ملاقات شو ولی پریشان ہے مالکا وی سیب ستاری خدای ته پریشان ہے حیران څه چل دی وی شپېتو یو کالو سیله دې راله دا راکړه چې یو مجوسی برابر دی زما لاس خو ټیک د ستا په فضل اور نه سوځي خو د هغه غم نه سوځي وی مالکا تا سوچ نه دی کړی دا اور مونږ په تا ګلې ګلزار کړی دی ستا لاس نه سوځي دا د مجوسی لاس چې نه سوځي دا ستا د لاس نه برکت نه سوځي ساده سړیه تلاش او ټیم سره مقرر کا هغه د جدا لاس اور کې ومنډي چې ستا لاس سره یو ځای نه ته دې مخ کې ومنډي هغه دې مخ کې ومنډي پته به ولګي چې ستا هغه سوځي که د هغه هغه سوځي بس دی خوش پوه شو بیا بادشاہ ته درخواست ورکوي صاحب هغه مقابله بیا ټیم بیا مقرر چې مقرر یې کاغم راغی هم پوه دی هوښیار څنګه چې نیکانو خلکو سره الله امداد کوي دارنګې د فاسقانو فاجرانو سره شیطان امداد کوي شیطان هم یو شی دی که هر سړي ته ځان په حق ښکاري شیطان ورته خپل د شیطاني عمل دومره خشته کي که ته زرها نصیحتونه ورته کوې ستا هغه پیسر نه کوي که یو ګنټه مونږ دلته نصیحتونه ورته وکړو جنازه کې وکړو جمعه کې وکړو بل ځای وکړو بس دی وایي یاره انشاءالله العزیز چې که خیر دا چې کوم استاد راته راسوخول په دې به زه عمل کوم خو چې لږ غوندې د مجلس نه پاسي هر څه یې داسې ده که نه هر څه ختم دغه رنګې مالک ابن دینار رحمت الله چې لاړ بادشاه ته بیا مناظره کړ بیا یې راغوښت مجوسي هم راغوښت او دی هم راغی دنیا خلک بیا راجمع شي وی په څه به فیصله کو مجوسي وي صاحب هم پرونی خبره اور به بل کوی ډېره ښه چې اور یې بل په کېناسته مجوسی ورته وی راځه د خوا کېږه چې لاس پکې ورمنډو دی اور کې چې پته ولګي مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورته داسې کار پرون ما ورته خطا شوي لاول به زه لاس منډم بیا به ته منډې او یا ته مخکې لاس ومنډه بیا به زه منډم نو پته به ولګي چې زما لاس سوځي او که ستا سوځي مجوسي رنګ جوړ کړه هوښیار د شیطان هغه اثر وکړي ورته وی نه یو ځای به لاس منډو وی نه یو ځای به نه کړو یا زه مخکې لاس منډم خو چې ده به لاس اور ته نږدې که هغه به هم راوړم وی نه ته مه راوړه لاس یا ته لاس ومنډه په اور کې یا به زه منډم یو ځای به دواړه لاسونه نه په دې سره جګړه مجوسي هغه نه مني او ده به وی نه هم داسې چل کړو بادشاه وی چې دې کې څه چل دی یا یو ځای لاسونه منډل یا ستا مخکې او د وروستو دې کې څه چل دی ورته وی صاحب دا اور ما ته خدای پاک یې ښیي ده ته نه دې پلید ته زما د لاس د وجې نه د لاس نه سوځي ډېرې زمانه مخکې دې اور کې ومنډي چې پته ولګي چې د لاس سوځي که نه سوځي
یا دې رځنه مخکې منډم دې په کلاس ته منډي ما سره چې د ما لاس سوځي که نه سوځي. بادشاه پوه شو هلکه مجوسي دا چل وکړي پرېږدم دی نه. مجوسي ډېر تقلید را تقلید نه داسې نه کېږي. اور ته د اور عبادت کوي، ته پکې ځان له لاسو منډه چې ستا لاس سوځي که نه سوځي. دې د اور د مالک عبادت کوي، دې به هغه خپل مالک ته ووایي چې دا اور راته سوړ کا، دې پکې لاس منډي چې د لاس سوځي که نه سوځي. هغه مجلس کې هغه مجوسي د هغه ملګري بیا مسلمانان دا د هغه لاس اثر صرف د یو نیک انسان د لاس سره د یو کافر لاس په دې اور کې ملګري کېږي، د دواړو لاس نه سوځي، د هغه کافر لاس هم نه سوځي. حضرت حنظله رضی الله عنه په لاره باندې روان دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی، ډېر زیات پریشان. حضرت ابوبکر صدیق نافق حنظله وی صاحب حنظله ګډوډ شوی دی، زما په لکه د منافقۍ او د نفاق د ګډوډوالي اثر پیدا شوی. وی ولې حنظله په څه وجه؟ وی چې د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست یو، نو وی جنت او دوزخ راته مخامخ په سترګو ښکاري، بل شان یو. او چې د نبي علیه السلام د مجلس نه پاسو د ښځو او د بچو سره یو ځای شو، نو بیا هم هغه حالت نی، بیا هم دنیا را مخ کې نه جنت را یاد او نه دوزخ را یاد. د هغه مجلس کې یو شان یو چې کور ته لاړ شو بل شان یو. حضرت ابوبکر صدیق ویل لکه دا خو زمونږ هم حال دی، مونږ هم چې نبي علیه السلام سره ناست یو طبیعت هم بل شان دی، د خدای نه یریږي، جنت دوزخ راته په مخامخ ښکاري. او چې د هغه نه ځان له شو بچو او ښځې سره یو ځای شو، بیا هم حالت بدلي. زه چې ورشو نبي علیه السلام راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کېناستو، نافقه حنظله صاحب حنظله ګډوډ شوی دی. وی ولې څه چل پې شوی دی؟ وی د خدای رسوله چې تا سره ناست شو نو مونږ ته خدای ښکاري، جنت دوزخ ښکاري، بل شان یو. په نیکۍ کې مونږ وایو چې زمونږ نه لوی اولیا نور نشته، چې ستا نه اخوا شو د ښځو د بچو سره ګډوډ شو، هر سره نه یېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے حنظله چې تاسو ما سره کوم مجلس کې ناست یې او زما نه پاسې په هغې حالم تاسو هغسې یې لکه چې ما سره ناست یې، ستاسو حالت به دې ته ورسېږي چې فرشتې به سره په لاسو کې ستړي مشي کوي، داسې حالت ته به ورسئ. لیکن کله به یو شان یې کله به بل شان، د بچو سره او د ښځې سره ناسته پاسته نو دنیا نظام هم چلول پکار دي که کله به هغسې یې کله به داسې یې. د مجلس یو اثر یو صحبتي. دلته زمونږ په دې کلي کې هغه شیخ صاحب و خدای پاک دې وبخي، خلیل شیخ صاحب یو بزرګ چېرته مخکې زمانه کې تېر شوی نو یو ځل د ګناه څه مطالبه دې چا وکړه، انکار یې وکړو، نه ګناه ده خو ناروا کړو. 50 کاله پس دا بزرګ وایي چې 50 کاله پس چې عمر مې اوتیا ته ورسېد، شیطاني وسوسې به راله راتلې. چېرې زه ځوان وم، یو وخت کې د یو ګناه مطالبه در نه چا کړې وه او تا ونه کړه، کړې به دې وه دا ګناه، بیا به دې توبه استې وکړه، دا وسوسې یې مړه راتلې. نو دې لال خپل یو بل مشر له یو عالم دی وی صاحب مخکې د یو ګناه مطالبه رانه چا کړې وه، هغه وخت مې ترې نفرت وکړه چې نه کوم دا ګناه. اوس 50 کاله پس راته دا زړه له راځي چې دا ګناه به دې کړې وه، توبه به رېستې وه، او هغه وخت مې ترې نفرت وکړه. دا ولې؟ وی هغه زمانه ستا نبي علیه السلام ته نږدې وه، اوس ستا دا زمانه د پیغمبر علیه السلام نه لرې شوې ده. بله ته چې کومه علاقه نږدې وه ډېره روښانه، کومه چې ته لرې هغه تیارې. هغه دور پیغمبر علیه السلام ته نږدې و، د هغه شعاع او اثر زیات و. اوس قیامت ته نږدې کېږي، دجال ته نږدې کېږي، هغه اثر رو یو پوټې کمیږي. او دې نه لرې خبره درته وکړم، حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د فرعون په دربار کې یو سړی و چې د هغه نه موسی علیه السلام ډېر زیات تنګ و، ډېر زیات انتهایي. هغه به دا چل وکړه چې د موسی علیه السلام په شان جامې به واچوي او د هغه په شان کونټۍ به یې م راواویست، د هغه په شان پټکې به یې م او د هغه پیښې به یې کولې، بلکل د موسی علیه السلام پیښې نخرې به یې کولې. بادشاه به فرعون خنده. موسی علیه السلام چې خدای دې ظالم نه خو زه ډېر تنګ یم، دې زما پیښې کوي او زما په شان اوازونه وباسي،
خلق او پورې خان دی را غونډي چې کله رب العالمین فرعون او دا هغه ټول ملګری مردار کړ په دریاب یې لو کړ هغه سړی خدای بچ نو موسی علیہ السلام خدای پاک ته رجوع کړ خدای چې چانه زیات تنگ وم ا دې پرې خو دا نور دې غرق موسی علیہ السلام کو لږ جلالیت پکې زیات لږ تیز چانه چې زیات تنگ وم خدای دې پرې خو او نور دې غذاب دا پلیت په دې مر سره دریاب ته لو کړو دا دې سره پرې خو رب العالمین وتوحی وکړه وی د لباس او جامه بستا پشان ونو مال حیار لچ دې نه غلط شکل اگر چې په غلطه جوړو خو شکل لباس وذقتا دا دستا پشان برابر کړو نو مال حیارات چې ستا غوندې لباس او ستا غوندې جامه او ستا غوندې خبرې سو کې دې حالات هغه سړی بیا روس په موسی علیہ السلام ایمان وروړو دا غډیر زبردست معتقد او تابعدار او د نږدې مرګرونه جوړ نو چې یو انسان اسې د بل چا شکل جوړ کړي په غلط او پټګۍ جوړ کړي نو خدای دا هغه شکل احترام کوي نو چې ته په سچا د یو قوم سره مینه او محبت پیدا کړي شکل د هغې په شان جوړ کړي جامه د هغې په شان جوړه کړي عمل او کار د هغې په شان کړي نو خدای به د هغې سره نه یو ځای کوي یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېښود وی دنیا کې وی صاحب زمونږ خو تا سره ډېر محبت او ډېره زیاته مینه هم ده در سره او چې لږ ستا نه جدا کېږو مرو واقعي د صحابو ډېر زیات محبت نو خدای چې دا مونږ جنت ته لاړ شو نو ته خو به په ډېره لویه مرتبه کې ناست دی اوچت به ناست دی مونږ به لاندې مرتبو کې یو په هغه جنت به څوک چې تا پکې نه تا سره پکې ملاقات نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موقع فرمایل وی چې څوک چا سره محبت او مینه لري جنت کې به خدای هغه سره ملګری کوي یو بل صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وی د خدای رسوله قیامت به کله نبی علیہ السلام ورته فرمایي ما اعددت لها تا قیامت د څه تیاری کړی د قیامت تپوس واغه څوک دی چې څه تیاری ونه کړي وی د خدای رسول څه خالص تیاری مې نه دی کړی قیامت لا نه مې ډېرې روجې نیولې دي او نه مې ډېر منځونه کړي دي او نه مې ډېرې نیکۍ کړي دي یو څیز مې دی چې انی احب الله ورسوله د خدای او د رسول سره مې مینه شته نور روجې او دغه څیزونه مې ډېر کم دي منځونه نبی علیہ السلام په دغه موقع وفرمایل المرء مع من احب سړی به د هغه چا ملګری چې چا سره مینه محبت یې دنیا کې چې چا سره مینه خدای به د آخرت کې هغه خلکو سره ملګری کوي او چې دنیا کې د چا سره بغضي آخرت کې به خدای د هغوی نه ساتي دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده او دا مضبوطه خبره هم ده د عقل سره صمیم خوري نو چې نیکانو خلکو سره مینه کې آخرت کې به هم خدای هغوی سره ملګری کوي دنیا کې به هم د هغې غوندې کردار ستا خدای خپل کړي د هغې هغه اثر به خدای پتا قایم کړي د هغې په شان کار به ته شروع کړي تاسو د خپله معاشره کې وګورئ څومره خلک چې پوډریان دي یا زناکار بدعمله دي یا جوارګر دي مثلا یا غلا او ډاکومار دي مثلا دوی د دې زناکارۍ او د دې غلا او د دې نارواو چې د سکول کالج کې تعلیم حاصل کړی ځای کوي کوم سکول کې دوی ته دا ښودنه شوې ده چې زناکاري کوي کوم سکول او کالج کې دوی ته دا ښودنه شوې ده چې تاسو پوډر څکئ تاسو دا ناروا کوئ کوم ځای کې دا زده کړي نه چې د دې څیزونو سکول شته نه کالج شته نه چې د یونیورسټي شته نه چې د مدرسه شته او نه چې د درسګاه شته دا چې دا خلک پوډریان غلط بدعمله زناکار دي دا د څه د وجې نه دا د غلط مجلس د وجې نه ګنده مجلس کې کینی دا هغه ګنده مجلس اثر پې د پاسه واقع شي هغه مجلس د زناکارۍ وي د باندې هغه اثر وشي هغه د جوارګر وي هغه اثر پې وشي هغه ډاکومار وي هغه اثر پې وشي هغه بېدینه وي هغه اثر پې وشي او که یو سړی په ښه مجلس کې کېناست نیکان خلک د هغې سره کېناست هغې خپل لمونځ کوي چې د مانځه وخت چې دی به داسې نه کوي چې کور ته به دی به موددو کې په مانځه به ورسره ودرېږي هغې ذکر کوي الله یادوي دی به هم خدای یادوي هغې د خدای او د رسول صفت کې دی به هم د خدای او د رسول صفت کوي نو ورونو صحبت او مجلس دا تاثیر لري او د صحبت او د مجلس د وجې نه
سړی ګورې کمال ته رسېږي. نیکانو خلکو سره مجلس او صحبت کوي، هغې سره کښېنئ. د هغې چې د مجلس کوم اثر دی هغه به خامخا پته کړي. هغې علماو سره کښېنئ، د دین څه خبرې به ترې زده کړئ، څه مسایل به ترې زده کړئ، د خدای او د رسول خبرې به واورئ، لکې به تیاره پیدا شي. تقرب الله، خدای ته نزدېکت به پیدا شي. کم خلک چې ابوجهل سره کېناستل کم خوا لاړه، او کم خلک چې رسول الله مبارک سره کېناستل کم طرف ته لاړه. دا د هغه مجلس اثر د نبي علیه السلام یو بیبي حضرت ام حبیبه رضی الله عنها، دا د ابو سفیان رضی الله عنه لور ده. او ابو سفیان رضی الله عنه یو وخت کې کافر و، بلکې د ټولو د مکې د کافرانو سردار او لوري د نبی علیه السلام بیبي ده، صحابیه ده، ام المؤمنین. یو ځل ابو سفیان راغلی و مدینې منورې ته پیغمبر علیه السلام سره څه خبرې اترې کولې. نو بیا وی چې راشه د لور ملاقات به مو وکړم. چا نه تپوس وکړي زما د لور کور کم دی؟ وی هغه مخامخ. چې راغی لور کره ننوت، حضرت ام حبیبه رضی الله عنها ورته راپاڅېده. خو دې وخت ابو سفیان رضی الله د کافرانو سردار چې راپاڅېده ورته روچته شوه. دا پلار یې ښکل کړ او پلار دا لور ښکل کړه، ځکه ډېره موده پس میلو شي یو بل سره، او د ډېرې خوشحالۍ نه یو بل ته وژړل. بعضې وخت کې د خوشحالۍ نه سړي جړه وله. نو په کور کې یو کوزکې پروت و د کجورو د پاڼ، زوړ کوزکې و، بل څه کټونه مټونه نو. نو حضرت دا ابو سفیان صاحب چې دی رضی الله عنه هغه وخت کافر ورغی، په کوزکې کېناستی ده. دا لور ورته بابا لږ صبر وکړه، ودرېږه. نو دا لاړه کوزکې یې ته غونډ کړه، داسې یو بله ریښه غوندې پرته وې په دې کې. او دوی بچې دا ول تاسو پیغمبر دا عقل او دا دین ښیي چې د پلار سره به دا چل کوي. پکار خو دا و چې دا کوزکې غونډ وې او زه راغلی ما ته به دې خور کړی. نو خو کولاو پروت و، نو ما نه دې ولې غونډ کړ؟ تا زما بېعزتي وکړه، تاسو ته خپل پیغمبر دا ښیي. وی نه بابا، زمونږ پیغمبر مونږ ته ډېر ښه عقل ښیي. مونږ ته د مور او پلار داسې آداب را کړي چې په یو دین کې نشته. د پلار به قدر کوئ، د مور به قدر عزت کوئ، اگر که د مور او پلار ستاسو کافران ولي. نو عزت دا و چې زما نه دې کوزکې غونډ کوه، هغه ریښه دې راته واچوله. دا اوس د هغه صحبت اثر ته ده. د نبي علیه السلام سره مجلس جوړ شو، هغه عزتمن پلار چا نه چې پیدا دی کافر دی. اوس هغه عظمت په لږ کې نشته کوم عظمت چې د یو مسلمان سړي د خپل مسلمان مور پلار ته دی. ورته وی بابا خبره دی بالکل درسته، پکار دا دی چې تا ته دلته کې ښې ښې خشته بسترې واچوم، خو شته راکړه. او دا پوزکې مې دنه ځکه غونډ کړ چې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ناستې پوزکې. نو زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې ستا غوندې کافر د پیغمبر علیه السلام په مسله د پاسه کې په هغه پوزکي ستا پرېښودو ته تیاره نه. بل څه شته نه چې درته واچوي، دغه ریښه ده په هغې کښېنه. اوس پلار څونه ښودي، نن سبا خلک د لرې دوست د وجې نه مسلماني قربان کوي، یو دوست د وجې نه مسلماني قربان کوي. هغې خپل پلار دی او څونه عزتمن پلار دی، لیکن د نبی علیه السلام مسله باندې پرېښودو ته نه تیارېږي. دا د پیغمبر علیه السلام د هغه صحبت او مجلس اثر. نورونو صحبت او مجلس دا د تقوا د پاره یو بهترین سبب. قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، فضله کې تقوا پیدا کړي، د خدای یره، او د هغې بهترین سبب وکونوا مع الصادقین، د رښتونو خلقو ملګری شي. اوس دې زمانه کې د کشر کل نه خلک ډېر زیات فریادونه کوي. څوک د زامنو نه فریاد کوي، څوک د کشرانو وروڼو نه فریاد کوي. او د دې ټول سبب ګورې مونږ په خپله یو. مونږ دا خپل بچي او دا کشران چې ته نیک مجلس ته ونه لېږل. پکار ده چې سار پاسي جومات ته ولېږه، چې در حفظ مدرسې ته ولېږه، چې مازدیګر راشي چې د جومات کې کښېناو. دا به نیکان وي ماشومانه، لکه تاسو وینئ که چې کوم قرآن لځي، کوم جومات ته ځي، واړه واړه د 1400-1500 کاله لکان یو خشته خشته ګیرې پرېږدي، ټوپۍ په سر یې، نه پلار ته کنځل کوي نه مور ته کنځل کوي، مور او پلار ته خوشحاله. او ته ګنده مجلس ته ورخوشې کې پړې په واجه چې کوم خوازونه دي به تپوس ته خپل بچي نه کوي، په ګنده ماحول ورسر شي. بیا نه خدای پېژني او نه رسول پېژني، نه پړه کې د خدای یره پېژني. نو د ښه تقوا حاصلولو بهترینه ذریعه
دا د علماو نیکانو صالحینو مجلس. دیم دې خلکو سره تعلق جوړول، هغوی سره خپل موافقت کول او هغوی سره ناسته ولاړه او بد نه وی د هغوی تابعداري کول، هغوی سره مجلس جوړول، په دې خدای خوشحالېږي. ځکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي، په بخاری شریف کې حدیث دی، وی که چا د خدای دپاره چا سره مینه او محبت وکړه نو ایمان یې ډېر مضبوط او کامل، او که چا د الله دپاره چا سره بغض وکړ نو دم خپل ایمان ډېر مضبوط کامل. لکه یو نیک سړی دی، ته ورسره مینه په دې خیال کوې چې دا نیک دی، د خدای دپاره ورسره مینه کوې، ستا ایمان مضبوط او کامل شو. او یو د دې نیک سړي یو دشمن دی، هغه دشمن سره بغض په دې وجه کوي چې د دې سړي د نیک سړي سره روانه ده، نو تام خپل ایمان کامل. نو نیکانو خلکو سره مینه کول، محبت کول، د هغوی صحبت مجلس کول، د هغوی سره ناسته ولاړه کول، دا د دنیا او د آخر د کامیابۍ ذریعه ده. خدای پاک زموږ ښه صحبت نصیب وګرځوي. دا خو لویه مسله ده چې نبی علیہ السلام حاضر او ناظر ګڼل جایز دي که نه؟ نه، بالکل نه، غلطه خبره. حاضر او ناظر صرف د خدای صفت، هر ځای کې حاضر څوک دی؟ صرف الله. هر ځای کې لیدون کې څوک دی؟ صرف رب العالمین. دا د خدای صفت دی. دا صفت که ما سوا د خدای نه بل چاله ورکې، که نبی علیہ السلام دی که بل چاله. ګوره پیغمبر علیہ السلام خو ډېر لوی حیثیت لري، ډېر لوی. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، یو د خدای نه مرتبه لاندې د بل د ټول هر چا د پاسه دی، لیکن خدای دی د خدای صفت ولا ورکول شي؟ نه. نو چې کوم د الله مخصوص صفتونه هغه الله لا ورکول پکار دي، ما سوا د خدای نه بل چاله ورکول نه پکار. که یو سړی نیک کار کوي او د هغه په زړه کې بې اختیاره داسې خبرې راشي چې خلک به وایي چې یاره دا خو نیک سړی دی، نو دا ریاکاري ده که نه؟ نه، دا ریاکاري بالکل نه ده. یو دا وره چې په فرض عبادت کې ریاکاري نه راځي. ښه، لکه یو سړی فرض لمونځ کوي، فرض روژه نیسي، فرضي زکات ورکوي، نو که دا څوک اینې او که نینې دې کې ریاکاري نه راځي. فرض خو لمونځ چې کوي جمع کې به یې خامخا کوي، که ته وایې خلک به وایي چې دې لمونځ کوي نو جمع به پرېږدې. بلکې بعضې علما وایي چې زکات بعضې وخت کې د خلکو په مخ کې د مالدارو مخ کې ووایي چې دا زکات دا قبول کړه. دې کې به دا فایدې چې بل مالدار سړی ووینې به هم زکات ورکړي، ور نیت ښه شو. او بعضې وخت زکات د خلکو مخ کې ورکوه چې ستا نه د خلکو تهمت ختم شي، بیا به خلک وایي چې دې زکات نه ورکوي. نو د ریا تعلق د زړه سره دی. که ستا زړه کې دی چې خلک دې ما وویني چې زه نیک سړی هم په نفلونو کې راځي او خلک وایي چې دا بزرګ دی او نیک سړی دی، نو دا ریاکاري شوه. او که ستا زړه کې دا نی او غیر اختیاري ستا زړه دا خبر راځي چې یاره خلک به وایي چې دا نیک دی، نو دا خو خامخا راځي، دا څه خبره نه ده. بلکې یو حدیث کې راځي وایي چې کم سړی نیکي کوي نو خدای پاک په اسمان کې فرشتو ته آواز وکړي چې دا فلان کې سړی نیکي کوي، زما ورسره مینه، تاسو هم ورسره مینه وکړئ. فرشتې بیا نورو فرشتو ته آواز وکړي، نورې فرشتې راشي او په دنیا کې د مسلمانانو نیکانو خلکو په زړه کې هغه سړي سره محبت او مینه پیدا کړي. هغه مینه محبت خو د نیکۍ د وجې نه پیدا کېږي. نو ریا د زړه شی دی. که ستا زړه کې دی چې بل ته د عبادت خیر خو ریا شوه، او که ستا زړه کې نی، دا قصد نی او غیر اختیاري دا سوچ راځي، دا په ریاکارۍ کې نه راځي. ولکل قوم هاد، د دې نه وایي دا معلومي چې هر قوم کې پیغمبر، دا په پخوانو قومونو کې به هر قوم ته نو، خو په اکثرو قومونو کې به یو پیغمبر و. دا نه چې هر قوم کې به. د جرهم قبیله کې خپل پیغمبر نو، اسماعیل علیہ السلام راغی هغوی ته پیغمبر شو. ابراهیم علیہ السلام یې د عراق نه مصر ته ولېږه. نو هاد معنا هدایت کوونکی. دا هدایت کوونکی به هر قوم ته کله پیغمبر او کله به د پیغمبر نائب و. دی وی چې نه، هاد معنا په جهاد هغه چاته و چې چاته څوک د قرآن او د اسلام نیغه لار ښیي. ښه، لیډر ته نه وي، هر لیډر ته ګوره هدایت کوونکی هغه چاته وایي چې هغه چاته د قرآن او د سنت لاره ښیي. دا چې خو د کافرانو ډېر مشران تېر شوي دي، دا څوک د بوتانو والا مشر او څوک د گوتم بدھ او څوک د روسیانو مشر، څوک بل، هغه ته د شریعت په اصطلاح کې هادي راهنما ورته نه ویل کېږي. یو زمونږ راهنما دی، لیډر، او یو د دین راهنما او د مذهب پیشوا دی.
د دې راهنما او مشر هغه چاته وای چې هغه خدای او رسول چاته ښایي، د خدای او د رسول لاره چاته ښایي. که په نوکونو کې خیرې وي او داسې یا غسل ورسره کېږي که نه، بلکل ورسره کېږي، خو خبر ده چې نوکونه اخلی. په هفته کې یو ځل نوکونه اخیستل دا مستحب دي، بلکې د زیارت پر ورځ اخیستل مستحب دي. او څلوېښتو کې یو ځل، څلوېښتو ورځو کې یو ځل خو به یې خامخا اخلي. که څلوېښت ورځې تېرې شو چا نوکونه وانه غېښتل یا نور زیاتي څیزونه ویښته میښتې کټ نه کړل، نو بیا ګوره ډېره لویه ګناه دې جوړوي. او که هسې په نوکونو کې خیرې وي څوک اودس غسل کوي نو اودس هم کېږي، غسل هم کېږي. البته زمونږ فقها لیکي چې کوم سړی اوړه هغه کي خمبیره اوړه هغې کوشش کوي چې هغه دې نوکونه خامخا اخلي او یا دې په صابون یا په بل څیز نوکونه پاکوي، ځکه د اوړو د وجې نه کله د نوک دې لاندې سې ته بیا اوبه نه وررسېږي. ښه دا ده چې خپله صفایي کوئ. که یو سړی وي ټول عمر حرام وکړي او په هغه روپو باندې بنګلې او دوکانونه هم جوړ کړي او بیا دا سړی څه د نیکۍ کارونه شروع کړي، دی پې پاکېږي او که نه پاکېږي. ګوره نیکي په خپل ځای ده او ګناه په خپل ځای ده. که یو سړي مثلا په حرامو باندې بنګلې او بلډینګونه جوړ کړي، هغې بلکل د حرامو دي چې د چا نه کوم حرام کړي هغې ته د خپلې پیسې ورکړي یا هغې ته دې لاړ چې د هغې نه دې معافي وغواړي چې ستا په ما یو شی دې ماته وبخه یا دې وله ورکړي. او نور دا دي د حرام متعلق یو حدیث درته هم ستا د زړه اشک به پیوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، وی صاحب که د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او شهید شم کوم خوا به ځم؟ وی جنت ته. چې سړی روان شو دې خوا راشه، دا سړی راوګرځوي چې راویې ګرځو، وی تا څه وې؟ وی ما وی چې که د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او زه مړ شم نو کوم خوا به ځم؟ وی که ته د خدای په لار کې جنګېږې مخ په مخ تختې نه او مړ شي او بیا د خدای جمدېږي بالفرض او بیا جنګېږي بیا شهید شي، بیا د خدای جمدېږي او بیا جنګېږي او بیا شهید شي، جنت ته به ځې. خو که د دې ګوتې د بند عمره پردې حق د سره وي نو هله به ځې چې د هغې حساب کتاب در سره وي.